او صحیح حدیثونو کې دا خبره شته، رسول صلی الله علیه وسلم وی تور لا په سور باندې فضیلت نشتی، څه غوروالی نشتی، او سور او سپین له په تور باندې څه غوروالی نشتی مګر په تقوا سره. خبره ټوله تقوا ده. نو یو ځای کې قرآن او حدیث کې دا خبره نه راغلې چې تور رنګ نه ځان لرې ساتئ او تور رنګ والا بد خلک. په دې تور رنګ والا کې داسې د الله بندګان دي که نه دینداره چې سړی د هغوی ایمان ته حیران شي. او د هغوی په سر کې چې ته حبشې والا یادې بلال حبشي رضی الله عنه به یادې. نور علماو کې هغه سلفو علماو کې ډېر داسې تېر شوي دي چې اگر دغه علاقو دینداره خلک الله والا اوس په دې زمانه کې داسې الله والا خلک زموږ خو یعنې ما سره اکثر په سبق کې ډېر ملګري پاتې شوي چې هغه د افریقې وو. دینداره خلک الله والا خلک په رنګونو باندې څه کېږي. ولې زموږ په دې کې نشتي چې موړ شي زنا کوي او چې وږی شي غلا کوي؟ نشته دې سپینو کې د غنم رنګو کې. نه دا قسمه خبرې په شریعت کې سره شتي نه چې د رنګ د لاسه عصبیت او تعصب تور رنګ والا دیسي دی او سپین رنګ والا دیسي دی او غنم رنګي دیسي دی. دا الفاظ استعمالول دا د مسلمان شان نه دی. او چا یعنی د چا عیب بیانول په دې چې دکې عیب دا دی چې رنګ یې ښه نه دی. اوس که تور رنګ والا وایي چې دا سپین رنګ والا دیسي دی او دا سور رنګ والا دیسي دی او دا غنم رنګي دیسي دی، هغوی هم بد کوي، هغوی هم بد کوي. او که دا نور رنګونو والا تور رنګ والا ته بد ګوري دا هم غلط کوي. بل دا چې د یو کس دغو د لاسه څوک فیصله نه شي کولی. اوس یو سړی وایي یاره توریان خو اکثر غلاګانې کوي. نو دا خو تا دلته لیدی چې غلاګانې کوي، خپل ملک ته لاړ شي هلته وګورې چې هلته څوک غلاګانې کوي. هلته هم ویني، ولې هلته هم د افریقې والا درګه غلاګانې کوي که نه؟ زموږ ځایونو کې نشته غلاګانو والا. قاتلان شتي، غله شتي، حرام خور شتي، ډمان پکې شتي، دروغجن پکې شتي، دوکهباز پکې شتي، هر ګناه والا خلک پکې شتي. هغه هم افریقې والا راغلي دي کوي، زموږ د خپل خلک یې کوي. نو په رنګونو دا قسمه فیصلې کول دا د اسلام د نظره چې دی یا د اسلام په نظر کې دا غلطه طریقه ده.